السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. مفتي سردار حقاني چې کوم دی دوباره گرفتار شوی دی په دې سایډ باندې به د پټوان تاسو ویني ډېر ملګري چې کوم دی پوسټونه کوي د دغه خلاف چې یاره زموږ حکومت صرف عالمانو او مفتیانو ته نر دی. نو بالکل صحیح خبره کوي. دا کوم تصویران چې تاسو وکړو تاسو به لیدلي په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل روان دي چې یاره دوباره کوم دی مفتي سردار علي حقاني چې کوم دی گرفتار شوی دی. نو ټول حقیقت ته لایم چې یاره په څه وجه گرفتار شوی دی او په کوم ځای کې دی او اوس فلحال آزاد شوی دی یا نه دی. دا ډېر ملګري وو چې احتجاج به کوو. نو راځو ملګرو د ویډیو طرف ته به ویډیو راسره کمپلیټ وګورئ. څنګه چې تاسو له پته د نن یو 2 میاشتې 3 میاشتې وړاندې غالبا چې کوم دی نو دی په د دې نه مخکې چې په کوم بیان گرفتار شوی هغه بیان چې کوم دی د نرسو په حواله باندې کړی چې یاره کله یو نرس چې کوم دی خپل هغه سبق پوره کړي او هغې ته بیا کوم هغه مطلب ډګري ورته میلاویږي نو هغې ته داسې سلوپټۍ د عزت وغیره دی په هغه بیان گرفتار کړی د نن یو میاشت 2-3 وړاندې. اوس چې په کوم دغه باندې گرفتار کړی دی هغه بیان د ملاله یوسفزۍ په حواله باندې دی ځکه چې مفتي صاحب ډېره غلطه خبره کړې وه که نه. دا د حکومت چې کوم لون حکومت دی دا و چې یاره مفتي صاحب ډېره غلطه خبرې کړې ده. زه دې ته دا وایم چې یاره دلته کې ته د ملالې د یوسفزۍ چې ته د خاندان نه یو کس ګرفتاره کړه که نه یا خو دا ټول د هغوی په مفادو باندې روان دي ځکه چې دې خبرې ته خوشحالېږي چې یاره ملالې یوسفزۍ سم ویلي دي بالکل ټکي ویلي دي زبردستي ویلي دي. دا غریب یې ځکه په دغې باندې ګرفتار کړی دی. نو ټول دغه سوشل میډیا څومره ملګري چې د کومو پوسټونه کړي دي چې یاره دې له به ورځ مقررې وغیره چې کوم دی باقاعده به د پارلیمنټ مخې ته چې کوم دی یو غټ احتجاج کېږي د علماو په حواله باندې چې یاره بار بار ولې زموږ علما چې کوم دی ګرفتارېږي زموږ مفتیان چې کوم دی ګرفتارېږي ځکه چې دا یو داسې مفتي دی چې دی بالکل حقیقت خبرې کوي او دا دی چې سوی دا ټول په دې معاشره کې روان دی دغه کېږي. دا اوس دا خبرې کړې دي چې یاره مطلب دا دی سپی او سپی چې کوم دی نکاح نه کوي داسې نور ځناور چې کوم دی هغه نکاح نه کوي. ټول چې کوم دغه مطلب دا غلط کار کوي نو هغه زنا کوي. نو آیا تاسو وایي دا چې مطلب دا وایي تاسو نکاح مه کوئ نو تاسو هم دغه زنا کوئ نو په دې خبره کې دي څه اخر نو څنګه چې ټول ملګري په دې باندې خفه دي بالکل دغه سان چې کوم دی ودرېده پکار دي چې یاره تاسو د ملالې یوسفزۍ به دلته فیملي خامخا به څوک وي د هغې نه څوک ګرفتار کوي باقاعده چې کوم دی هغه راغواړي خو نه دوی هغوی ته چوت هم نشي کتلی ځکه چې د هغه د یهودو په سازش باندې چې کوم دی روانه ده او څه مختلف قسمه ډالرې به دغې پیسو وغیره چې کوم دی لګیا وی چې یاره دا ما چې کومې خبرې کړي دي زبردست مې کړي دي او ما چې څنګه خپله ویډیو کړې وه چې یاره د هغې پلار وایي چې زما لور چې څه ویلي دي نو دا څه معمولي خبره ده دومره خاص خبره نه ده. پلار چې کوم بړوا وایي د ملالې پلار چې یاره دا خاص خبره ده او دا لکه داسې خاص خبره نه ده بلکې ورکوټې شان خبره وه خو د سوشل میډیا والا چې کوم دی سایه خو سبق اوچت کړو او هسې هغه خبره چې کوم دی شړشم کړه. دا د هغې د پلار بیان دی. تاسو به کتلی ستاسو سره پې ما پرون ویډیو شیر کړی و د یوټیوب د لارې. ټولو ملګرو ته خواست دی چې یاره دا مفتي صاحب چې کوم دی سردار علي حقاني د دپاره به اواز پورته کوو چې یاره بار بار ولې ګرفتارېږي ځکه چې دی صرف حقیقت و سپینې خبرې کوي نو په دې وجه ګرفتارېږي چې تا هغه کوم مفتي صاحب پکې دا خبره هم کړې و چې یاره 007 خو دې ګرفتار نه کړه لکه دا داسې حکومت ته چې 007 ته څه نشي ویلی خو لکه مطلب خبره دا ده چې یاره په پاکستان کې څومره غلط کارونه کوي څومره فحاشیانې کوي نو بالکل به کامیاب یې درته څوک هېڅ نشي ویلی. نو ملګرو هغه ټایم کې چې کوم دی چونکې لایټ لاړو او بالکل څنګه چې ما وویل چې یاره د دې مفتي صاحب دپاره د هر عالم دپاره به چې کوم دی احتجاج به کوو موږ به اواز پورته کوو چې یاره ولې اخر مفتیان عالمان چې کوم دی ګرفتارېږي څوک چې پاشي کوي څوک چې د ملک شرموي هغه ته هېڅ نه ویلی کېږي څوک چې اسلام بدناموي څوک چې پاکستان بدناموي هغه ته هېڅ نه ویلی کېږي او کوم چې سپینې وایي کوم چې رښتیا وایي حقیقت وایي هغه ګرفتارېږي.